السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن تازه او مهم خبرونه ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د جنوري په 22مه د هیواد په کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې د کورني کرکټ په اډانه کې دریمه درجه ولایتي سیالۍ پیل کړي. د ادارې د کورني کرکټ څانګې مدیر احسان الله بیت په دې تړاو وایي په دغه ټورنمنټ کې به د 10 ولایتونو هغه لوبډلې چې په 2020 کال کې د انټر کلب لوبې کړې وې په 5 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي چې په پایله کې به له هرې ډلې یا ګروپ 2 لوبډلې دریمې درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو غوره لوبډلې به په دویم پړاو کې د کندهار، میدان وردګو، هلمند، پکتیا، بلخ او کندوز لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 22مه پیل او د راتلونکې فروری میاشتې تر 3مې نیټې پورې به دوام ومومي. د خوست کرکټ لوبغالی د اتوي دیوال قرارداد لاسلیک شو. د خوست کرکټ لوبغالی د شاوخوا 15,000 نندارچیانو د ناستې ظرفیت لري. د اتوي دیوال، چاردیوالي او د رغونې قرارداد یې نن د افغانستان کرکټ بورډ او جوهر ودانیز شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې د جوړېدو چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې په غوره کیفیت او منظمه توګه بشپړه شي. سریلانکا په خپل کور کې د انګلستان څخه ماته وخوړل. د سریلانکا او انګلستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه ترسره شوه. دې لوبه کې ټاس کوربه لوبډلې سریلانکا وګټي او د توپوهنې پرېکړه وکړه. سریلانکا د انګلستان بالرانو مقاومت ونه کړ او خپله ټوله لوبډله په 115 منډو کې د لاسه ورکړه. د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې ډم بیز، 15 او سټورات براډ بیا 3 لوبغاړي وسوځول. د 115 منډو په ځواب کې انګلستان کرکټ ملي لوبډلې د جی روټ د غبرګي سلیزې پر مټ 420 منډې ترلاسه کړې. په دویمه پاڼۍ کې یو ځل بیا کوربه لوبډلې په ګالي نړیوال لوبغالي کې د انګلستان د چټکو او ورو توپ اچوونکو مخه ونه سوه کړی او خپله ټوله لوبډله په دویم انینګز کې په 350 منډو کې له لاسه ورکړه. سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې انګلستان کرکټ ملي لوبډلې ته د 80 منډو هدف وټاکي. انګلستان د 3 وکټو په نقصان یاد هدف پوره کړ او په لومړنۍ سیالۍ کې یې کوربه لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې غوره لوبغاړی د انګلستان لوبډلې مشر جی روټ ونومول شو. د کرکټ په تاریخ کې د سمیسنګ ایرانونکو توپ اچونه د متحده عربي اماراتو لوبډلې نن د آیرلینډ پر وړاندې د تیر په څیر ځوابي توپوهنه ترسره نه کړه. دوی د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې د ورکړل شوي 228 منډو په هدف پسې 91 منډې ترلاسه کړې او ترڅنګ یې 6 کلیدي لوبغاړي هم له لاسه ورکړل. هندوستانی لاحظ سمیسنګ نن د کرکټ په تاریخ کې د ځان او لوبډلې لپاره ریکارډ لرونکې توپ اچونه ترسره کړه. نوموړي په 10 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. 4 اورونه پرته له کومې منډې ترسره کړل. دا و د کرکټ په اړه زموږ د نن ورځ تازه او مهم خبرونه. که مو دا خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.